د نن ورځې د لنډو مهمو خبرونو غورچاڼ را سره تر اخره وګورئ. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې مهم خبرونه. کابل د کابل په کارتسي سیمه کې نامعلومه وسلوالو 2 کسانو وژل. وروسته بیا د کابل پولیسو په یو خبر کې ویل چې دغه کسانو قاتلین یې نیولي دي. اروپایي ټولنې د ټاکنو د پایلو پر اعلان ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیری مایډون وایي د 13 ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان کې ځنډ له خلکو سره جفا ده. لینسي ګراهم د سولې لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وشي. امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړي. هغه له فاکس نیوز سره په تازه خبرو کې ویلي چې د افغان جګړې اصلي جړله په پاکستان کې ده. د په خبره په پاکستان کې لا هم د طالبانو امن مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دغه ځایه په افغانستان کې جګړه رهبري کوي. د قطر مذاکرات په قطر کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ خبرې روانې دي. که څه هم دواړه لوري په خبرو کې د پرمختګ په تړاو په رسمي ډول څه نه وایي، خو سرچینې وایي چې مهم پرمختګونه شوي دي او اوس ان پر دې کار روان دی چې هوکړه لیک څه وخت چیرته او څه ډول لاسلیک شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د جاپان سفارت ته تللی و او د ناکامورا د غمرازۍ کتاب کې د هغه په مرګ د خپلې خواشینۍ او تسلیت مراتب ولیکل. ډاکټر ناکامورا یو وخت له یوې جاپاني مجلې سره په مرکه کې ویلي لږ تر لږه یې 1600 د اوبو څاګانې یې کیندلي او لسګونه کلینیکونه یې جوړ کړي. د دې ترڅنګ یې د خلکو زرګونو هکټارو ځمکو خړوبولو ته لاره جوړه کړې ده. محمود قریشي هیڅوک د خپلو ګټو لپاره د افغان سولې هڅې نه زیانمنوي. پاکستان کې د بشري حقوقو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې پکې د حکومت له لوري د خلکو د زورولو او زنځیري وژلو لړۍ روانه ده. ترکیه وایي د افغانستان دوامداره ملاتړ ته ژمن یو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي څو پورې چې افغانستان ترکیې ته اړتیا ولري دوی به ورسره وي. اردوغان نړیوال په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي افغانستان په حساسو شرایطو کې دی نو نړیوالو ته پکار ده چې په دغه هیواد کې پانګونه ډیره کړي. د پکتیکا د ژیړوک ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولایت کې د پوهنې له ناوړه حالت شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ټوله ولسوالۍ کې 2 ښوونځي فعال دي چې هغه هم په خورا ناوړه حالت کې دي. د دوی په خبره په شته ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي، پوره تدریسي توکي، کتابونه او نور امکانات نشته. دوی وایي چې د ښوونځیو ودانۍ هم په بد حالت کې دي او د احیا دارالعلوم په نوم د یوې لیسې ودانۍ د ملي اردو لخوا د نظامی مرکز په توګه کارول کیږي. جواد ظریف افغان سیاسي اړخونه یوازې د خبرو له لارې جګړه ختمولی شي. ایران وایي د افغانستان ټول سیاسي اړخونه د خبرو له لارې د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې وکړي. لاس انجلس افغانستان کې روانه بېمانه جګړه باید پای ومومي. د لاس انجلس په نامه امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په اړه خپرې کړې مقاله کې ویلي چې دې هیواد کې روانه بېمانه جګړه باید نور پای ته ورسول شي. امریکایي سناتور د ناټو سازمان وجودي فلسفه د وسلو خرڅلاو دی. د امریکا د ورجینیا ایالت یو مخکښ سناتور ریچارډ بلک ویلي چې د ناټو سازمان د رامنځته کېدو موخه یې د وسلو خرڅلاو دی. هغه چې څه موده یې د دې سازمان د شمالي اتلانتیک د سازمان د یو افسر په توګه یې هم دنده ترسره کړې. ویلي ناټو د دې لپاره وجود لري چې خپلې وسلې وپلوري او په خبره یې د دې سازمان موجودیت یوازینی دلیل بیا له روسیې سره دښمني ده. امریکا وایي د افغانستان صلح زموږ لپاره لومړیتوب دی. فیلز ویلي د افغانستان صلح د امریکا لپاره لومړیتوب دی او هیله لري چې روانې خبرې ژر مثبتې پایلې ولري. د واشنگټن پوسټ راپور د افغان جګړې په اړه واشنگټن پوسټ وروستی راپور د امریکایي سناتورانو غبرګونونه پارولي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې سناتوران وایي چې دغه راپور په اړه باید پلټنې وشي او امریکایي حکومت د سنا ته ځواب ووایي. واشنگټن پوسټ 2000 پاڼو مهمو اسنادو ته لاسرسی موندلی چې په هغه کې د افغان جګړې په اړه ناویل شوي خبرې راغلي دي. د اسنادو له مخې امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو ویلي چې د افغان جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویل شوي دي.
د تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان وای. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.